حکیم الکوزی به ډیر ژر زندان ته واچول شي. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او د داسې تازه معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني رسما له کورنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې د حکیم الکوزي په نامه هغه حکیم چې د کرونا ضد درملو جوړولو ادعا کوي زندان ته واچوي او کلینیک یې هم د خلکو پر مخ ور وتړي. د نن په یوه خبري ناسته کې ویل چې د حکیم الکوزي په درملو کې پریمانه نشهیي توکي کارول شوي دي. موږ د ښاغلي الکوزي درمل له عملي نظره وڅېړل. هغه څاڅکي چې د الکوزي لخوا خلکو ته ورکول کېږي د هغه په ترکیب کې 9 ډوله تسکین کوونکي نشهیي مواد ګډ دي چې کېدای شي درد تسکین کړي، خو د زیات وخت لپاره له دغو موادو څخه استفاده د احتیاط لامل کېږي. عثماني له کورنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې د حکیم الکوزي د کلینیک د بندولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي او همدارنګه الکوزي ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي. تېره ورځ الکوزي د عامه روغتیا وزارت ننګولی و چې که یې ثابته کړه د ده په درملو کې هغومره نشهیي مواد ګډ دي چې وزارت یې ادعا کوي لاسونه دې ورڅخه پرې کړل شي.